السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله وعلى آله واصحابه اجمعین. کچېرې زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ سبسکرایب کړئ او د بیل آیکون کلیک کړئ ترڅو تاسو د نوي ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ. د مخه په نسټ اف باندې کار وکړو چې د یو اف په داخل کې هم بل اف کنډیشن کارو. اوس راځو په افس باندې کار کوو چې افس مثال د نسټ اف د کارول څخه مخنیوی کوي. اوس راځو ورته چې افس ورته چې مثال 1500 مساوي د 1500 سره نو په دې حالت کې کاما ورته چې په دې حالت کې راته که چیرته ټوټل بوک مساوي د سولډ بوک سره یعنی دا مساوي د دې سره په دې حالت کې راته وي چې نتیجه را څرګنده کړي چې آل سولډ. کله چې دا پی دوه سلیکټ په دې بیا اف 4 کې په کیبورډ کې زور کوو چې دا ویلو فکس کړي دلته. بیا هم کاما بل کنډیشن کاروم ورته هم که اف که چیرې ټوټل بوک لوی وي ګریټر د سولډ بوک څخه وي. که چېرته دا د سولډ بوک څخه وي ورته هم کاما په دې حالت کې راته بوک اویلیبل راوړی. بیا هم کاما ګور دلته موږ اوس اف نه کارو، مخکې مو اف کارو، په دې کې اف موږ نه کارو زیات اف چې مثال نسټ اف مو ورته ویلی. اوس بیا راځم ورته هم چې که ټوټل مارک لیس دین یعنی کوچنی وي ټوټل بوکس وبخښئ ټوټل بوکس کوچنی وي د سولډ بوک څخه په دې حالت کې مثال اور سولډ دا راوړه. دا کله چې اور سولډ هم په سټیټس کې کلیک کړو پی په خانه کې پی 4 اوس په کیبورډ کې د اف فنکشن کې د لیست څخه اف 4 کې وهو چې دا فکس شي په دې حالت کې. بیا ورته هم چې کاما په غیر د دې نه چې ترو یعنی دلته ورته یو چې مثال په غیر د دې نه لیکم ورته چې ترو نو خالی راوله قوس مو بند کړ انټر وهم. اوس ډبل کلیک کوم په دې باندې ډبل کلیک وکړو ان نتیجه ګوره دلته مخکې د نسټ اف په واسطه راغسته وه دلته مو دا راوسته. اوس راځم دا فورمول د دې نه کاپي کوم کاپي سکیپ دلته راځم ورته هم چې اول سنگل کوټیشن وهم بیا ورته هم چې پیس دا فورمولا د پیس کوم چې دواړه دلته مقایسه کړو چې څنګه مو دا وکارول او څنګه مو هغه کارول ده مساوي. بیا راځم دلته سکیپ سنگل کوټیشن پیس که دلته تاسو متوجه شئ وګورئ مثال دلته ورته چې اف دلته هم اف سوالی ګوره دلته موږ چې کله چې بل کنډیشن هم شروع کوو نو موږ اف په ټایپ کوو بیا هم قوس شروع کولو بل لاجیک ټیسټ هم کوو بیا هم نتیجه راوسته. دلته په دې کې په افس کې فقط تاسو کاما ورکوئ او کوم لاجیک ټیسټ اول لومړی لاجیک ټیسټ دی ګورئ که ورته وایي چې مثال مساوي د اف قوس شروع ګوره اول لاجیک ټیسټ دی که چېرته دا ټیسټ مساوي مثال ترو په مثال یا کومه نتیجه ماته را څرګنده کړه که چېرته دا ترو نو دا نتیجه که دویم ټیسټ ترو تاسو کولی شئ مثال سل شاوخوا کنډیشن لاجیکل ټیسټ ورکوئ او په اخره کې ورته وایي چې مثال دلته په دې کې دا نشه چې مثال السف مثال دغه نه کې دلته به ورته ورکوئ چې مثال ترو که چېرته نور ترو یو شی و نو په هغه صورت کې به تاسو چې نتیجه تاسو چې را څرګنده کړي خالی یعنې تش دا مثال هغه ابتدایي لومړۍ طریقه د افس د استعمال. اوس راځو دویم مثال ته. مثال چې موږ څنګه دویم مثال کې کومه کړنلار څخه کار اخلو چې نتیجه را څرګنده کړو. دلته مخکې د مخه موږ د اف نسټډ اف په واسطه باندې دغه نتیجه را څرګنده کړو. دلته زموږ ګریډ په ال په کالم کې د ام په کالم کې کوچنی ویلو او په ان په کالم کې مو لوی ویلو مثال غټ رقم غټ نمبر ټوټل مارک چې 100 دی
مثال ماکسیمم د دې نه نور ټول د دې په منځ کې ورته وي که د دې او د دې په منځ کې نو A پلس ګریډ را څرګنده کړه. دلته مو وګوره د نسټ اف په واسطه باندې فرموله ترسره کړې. اوس راځو د افس په واسطه ترسره کوو. ورته وایو چې مساوي د هر فرمولې نه لومړی باید تاسو مساوي ټایپ کړئ. د هر فرمولې د کارولو څخه لومړی مساوي باید ټایپ کړئ. افس په افس کې دلته موږ لاجیکل ټیسټ کې یعنی د افس چې ده د نسټ اف د یعنی اف په داخل د اف د کارول څخه مخنیوي کوي. مثال دا افس دا نوې فرموله ده چې په نوې پروګرامونو کې اکسل پروګرامونو کې کارول کیږي. نو دلته د دې یو ټیسټ ده، دلته متوجه شئ دا ګوره یو ټیسټ کوي او بیا ورپسې مثال دا ټیسټ ترو یا نتیجه صحیح وه په دې صورت کې دغه نتیجه را څرګندوي. خو موږ دلته اوس دوه ټیسټه کوو. مثال که بټوین ووایو چې دا مینیمم ده دا ماکسیمم ده د دې او د دې ویلو ترمنځ کوو. مثال د 90 او 100 ترمنځ کوو که 90 او که 100 یعنی ورته که 90 ویلو 90 او 100 په دې حالت کې A پلس دا ګریډ ماته راوله. نو د اند فرمول څخه کار اخلو ځکه چې دلته موږ دوه لاجیکل ټیسټ کوو. د زیات لاجیکل ټیسټ کولو لپاره تاسو اند او اور کارولای شئ. مثال اوس راځو زه د اند فرمول څخه کار اخلم ځکه چې دلته دواړه کنډیشن باید ترو وي یعنی که چېرته یو هم فالس وي بیا نتیجه نه را څرګندوي. اند مثال ورته ټوټل مارک لوی او مساوي وي د مینیمم مارکس 90 سره A4 وهم په کیبورډ کې دا ویلو فکس شي او یا او مثال او یا نو او دغه مارکس مثال ټوټل مارکس چې دي کوچنی وي او مساوي وي د ماکسیمم مارک 100 سره په دې F4 په دې حالت کې ګوره قوس بندو دوه لاجیکل ټیسټ موږ کولی شو ډېر ټیسټونه په دې کې وکړو خو دوه لاجیکل ټیسټ که چېرته دغه د اند دغه دوه لاجیکل ټیسټ صحیح و په هغه صورت کې ماته A مثال L څو دی 2 A پلس ګریډ راواله. تر څو چې موږ دا ټول هر یو مانول ټایپ کوو نو د دې نه به ښه دا وي چې دلته دا زه راکاپي کړم دا فرمول فقط نمبر یې بدل کړم ځکه چې ګوره دلته 2 دی مثال دی 3 دی 4 5 6 و پورې زر مثال دا زه را بدل کړم. دلته اوس مثال دا پیس کړم 2 دی ګوره M2 دا به M3 کړم ورپسې N2 دی دغه مثال ماکسیمم دا به 3 کم اوس نتیجه ګریډ کې چې ده L2 دی دا به L3 کم یعنی ورپسې دې ته به راشي. په همدې صورت باندې دا ټول همدغسې بدلومه M3 شو M4 دا به م ورته چې N4 او دا بل L4 بیا راځم ورته چې پیس د 15 دا هم بدلومه ورته چې 15 خانې ته راشي او دا هم بدلومه او 15 بیا ورته چې ایکوال دا مساوي پیس کا بیا ورته چې 15 شو شپږم او دا هم شپږم او دا هم شپږم بیا دلته پیس کومه و دغه دی کنه و خانې لرو موږ راګان لرو و راته راځم مثال ورته چې و او بیا راځم دې ته وایم و او دا L دغه و تا کوم ګوره انډر ګریډ ته به راورسېږي. صحیح ده. اوس دلته ورته وایم که نور که چېرته دغه کنډیشن یې نه میټ کولی په هغه صورت کې مثال ترو نو ورته چې ما ته نتیجه څه را څرګنده که خالي انټر کوي مثال خالي. اوس دلته موږ دې ته متوجه شو ګوره څو اف هم کار کړي او عمره مثال قوسونه هم بندول په دې کې ګوره یو قوس هم بند کړو نو ټول فورمولې استعمال کړی کنډیشن لاجیکل ټیسټ هم وکړو بیا نتیجه ورته چې را څرګنده په دې باندې ډبل کلیک کوم تر اخره پورې مثال ګوري ان شی نتیجه لکه څنګه چې په دې باندې موږ نتیجه غوښتو په دې هماغه شی نتیجه واسه دا د افس دویم مثال او په نسټ اف کې موږ دا کار کړو. تاسو هم دا شی د دې خطر اوسه چې دوه ترمنځ په فرق باندې پوه شئ. ها اوس راځو دریم مثال ته. په دریم مثال کې ګوره موږ دلته کار کړی دا چې مثال که چېرته دا ګوره دا څو کنډیشن یې داسې مختلفې ګوره دا که چېرته دا نو مثال پاس په غیر دغه نه فیل. اوس زه همدغه
فرمول به را کاپي کړم کاپي او انټر به وهم را به شم دلته ورته وایم چې پیسټ ګوره په دې کې من دلته ویلو ورکړی دی اول راځم دا انټر کوم چې دلته تاسو پوه شئ ګوره دلته سکور هم ورکړی چې پاسینګ سکور دا دی دلته وګورئ متوجه شئ دلته ورته وایم چې افس فرمول مې دلته مې افس سره اضافه کو اینډ مخکې د اف فرمول که نه فقط دلته دومره فرق دی ګوره ورته وایم چې دا اول ګوره دا چېرې C2 او دا چېرې Q2 مثلا دلته وګورئ د دې نه لویو او دا مثال D2 د مارکس نه لویو د 255 نه سکور نه د پاسینګ سکور نه لوی سبجیکټ دی دا مثال دا څو سبجیکټ دی 1 2 3 4 5 6 مثال دا ټول که مثال د دې نه لویو دا ټول که مثال د هر سبجیکټ چې دی ګوره دلته چک کوي اف دا مثال څوم سبجیکټ دی مثال د پنځم سبجیکټ دا ټول که د دې لویو په هغه صورت کې ورته یو چې نتیجه د دې اینډ اف دا تاسو متوجه شوي ته دا ګوره اینډ اف که د دې نتیجه صحیح وه یعنې ټوله که یو هم پکې دغه بیا نتیجه یعنې غلطه شوه که چېرته دا د دې نتیجه صحیح وه په دې حالت کې ورته چې پاس او که دا نتیجه نه وه او مثال دغه ترو نمبر یې لرلی په دې صورت کې ورته چې فیل مثال مونږ د ایلس دلته نه لرو فیل ترو یعنی مثال که چې د ترو وه مثال نمبر یې وي که هڅومره وي نو هغې صورت کې به فیل انټر که دلته راشئ ډبل کلیک دا وګورئ عین نتیجه کوم فرق پکې نشته دی ګورئ دا مو د چی په واسطه وکړه نسټیټیو په واسطه دلته ګوره موږ لرو چې بغیر د هغې نه ایلس دلته مو ایلس دا شی وکړه که نه کامه ایلس دا خو دلته موږ ورته وایو چې ترو بیا دا کار وکړه عین شی نتیجه د نسټیټیو او د دې په واسطه باندې عین شی دلته وګورئ کوم فرموله چې موږ هلته وکاروله په دغه کې د دویم مثال کې د ګریډ دپاره عین شی دلته د پرسنټیج دپاره تاسو کولی شئ چې مثال د پرسنټیج دپاره هم عین شی د هماغې په شان فرموله وکاروئ دا د افس فرموله الله تعالی وکړي چې تاسو ترېنه ګټه پورته کړې وي که مو دا ویډیو خوښه وي نو لایک یې کړئ خپل وړاندیز د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ دا ویډیو د خپل ملګرو سره هم شریکه کړئ چې تر څو هغوی هم د دې ویډیو څخه ګټه پورته کړي ستاسو څخه نړۍ مننه چې تر دې دمه زموږ سره وئ